ما پیرا دی بل ته ورکړه دای نه ورکوي ایبرا هو یو رکه دا الګ شته کنه دا پیرا په ژوند کې بل چاته نه ورکوي کومړم شي نه پریدي او څه به ځای خواري مکو دودانې د زمریانو په څېر د هلکانو شهیدېدو ته خفه شو په کور کې د دوی لارو ته په تمه کېدونکو مور او پلار ټولو ته خفه شو هېڅ نه پوهېږم له دې نه بل بدم شته څه شی د ترکیې هېوادونو اتحادیه چې څوک نه غواړي هغوی دي که نه هغوی به اوس یو ډنډوره جوړه کړي وایي به چې د دې عسکرو څخه هېڅ ساتنه نه شوه کولی بې مسؤلیته به وایي یو بلا تهمتونه به لګوي یو رکه دا به د یووالي ته زیان ورسوي زه له دې نه بیریږم بابا جانه ته د دې زمریانو سترګو ته وګوره که نه څه ویني ټول د نه ډارېدونکو زمریانو په څېر ولاړ دي که تاسو هغه وخت لیدلی وی له تعلیمي مرمیو سره یې میدان ته ودانګل زه له دې ټولو زمریانو نه قربان شم قومندان صاحب ځکه چې پوهېږي موږ چې پرې پوهېږو دوی هم پوهېږي چې که په قزاقستان کې یو ماشوم بندي وي موږ دلته ازاده نه یو که په کرم کې د یو کس په پښه کې ستن لاړه شي دلته زموږ په زړونو کې توره دننه کېږي که په انقره کې یو کس شهید شي بکو د هغه لپاره روژې نیسي کرکوب تر څو ورځو پورې ژاړي د قبر زړه به د باراني ورېځې په څېر شي د دې دوه شهیدانو مو لومړی بریدمن مراد دوهم بریدمن تورن او بریدمن کشان سره هیڅ توپیر نشته رښتیا وایي ژوندی اوسې بریدمنې ژوندی اوسې قومندان صاحب الوتکې راغلي سمه ده خلک هلئ لاړ شو مراسم به مو ترسره کړو شهیدان به مو خپلو کورونو ته یوسو تورې راټول شئ
ښه کپوزه ډارېږم لکه چې د خوب پایله مو راورسېده په دې شرطونو کې د ترک هېواد اتحادیه یو خوب دی دا هلکان موږ ته امانت ول دا هلکان موږ باندې سپارل شوي وو زه هم باید لاړ شم چې حساب ورکړم خدای د تاسو ټولو سره مل شي کور ته مو په خیر راغلی له غرمې څخه وروسته په قرارګاه کې د خپلو شهیدانو لپاره مراسم نیسو تر هغه وخته پورې آرام وکئ بریدمنه تورې آرام وکئ امر وکئ صاحب خانه زویه ته هم یو ځل روغتون ته ورشه چې تب دې وګوري ډګروال صاحب موضوع په قانون پورې تړلې ده قانون په انقره کې دی لازار په انقره کې دی موږ باندې انقرې ته نږدې په یوې سیمې کې برید وشو دا هر څه یو ناڅاپي نشي کېدی صاحب زویه زم په دې باندې پوهېږم خو له موږ سره یې د ثابتولو لپاره کوم ثبوت نشته د اوس دپاره موږ 2 شهیدان ورکړي دا چې راتلونکي کې څه پېښېږي زه هم نه پوهېږم ډګروال صاحب دا کار هغه بې شرفه ترسره کړی د غوسې په حالت دې پوهېږم خو ما ته چې قانون کوم امر کوي مجبور یم هماغسې وکړم له غرمې نه وروسته دلته د امنیت کسان راځي کارونه ورته سپارو روسیې ته به ځي همداسې ده کارون د روسیې د یو زندان څخه تښتول شوی و په دې هکله د انټرپول کسان او د روسیې حکومت همداسې یو فکر لري بخښنه غواړم صاحب سمه ده زویه هله نو زر روغتون ته لاړ شه چې تب دې وګوري بریدمنه ته هم لاړ شه او ارام وکړه هغه زه د داسې کار بیخي مخالف یم یورکا باد به کوي او موږ به ورته هېڅ نه وایو ها یورکا اوس یې وخت نه دی د هلکانو مورال باید خراب نشي پوه شوې که نه بابا به حق یې بخښنه غواړم بیندره هلکانو ته یوسه څنګه دې دومره وخت تېر کړ دا کارونه دومره اسانه نه دي تا ته مې خوراکي شیان راوړل دا ته څه ملانډې وهي ګوره موږ ټوکې نه کوو سمه ده په ترکیه کې چې څومره امنیتي کارکوونکي دي که نه هغوی به ټول اوس موږ لټوي
باید زر له دې ځایه لاړ شو له هر څه زر کوم څوک یې ژوندی نیولی که چېرته نیولی وي نو د بلبل په څېر به ورته خبرې وکړي لعنت دې وي په هر حال موږ باید خپل کار وکړو ډېر ښه وبه ګورو دې ډاډمن دي زموږ خلک د ډاډ په اړه پوښتنه نه کوي دوی ته به د ډالرو په اړه خبرې کوي اندېښنه مه کوه نقشه راوړئ څه وایي سوریې ته د تېرېدلو لپاره باید یوه لاره پیدا کړو هغه هم همداوس ځکه چې بله هېڅ لاره نه لرو ډېر هوښیار سړی آفرین خو موږ دې خوا ته ورځو ملنډې مه وهه هلته زموږ لعنت دې وي کارون داسې ده که نه کارون ترکان باید آرامه پاتې نشي هغوی باید په یو بله ستونزو کې ښکېل کړو اوس مو پیل کړی سمه ده بیرته شاته تګ نشته بیرته تګ نشته واده دی له زره واده دی هله له زره دا چې لاړ شو زر کوه ګوردالمیشه خلک وایي چې جغرافیه په خپل لاس کېږي په دې هېڅ څوک له موږ نه ښه نه پوهېږي د دې هېواد په خاوره کې چې څوک هم اوسېږي هغوی ټول په دې ډېر ښه پوهېږي رښتیا انقرې ته په یوې نږدې ساحه کې او په ځانګړي ډول بیا د تعلیم په وخت کې د داسې برید څخه دی چا تمه هم نه وه نه تا نه نه ما نه او نه کوم بل ارګان نه خو بیا هم نه خپلو چارواکو ته او نه د هغه هېواد چارواکو ته چې دلته زموږ لپاره خپل عسکر را لېږلي دي د دې سپیناوی ډېر ناممکنه دی په دې خبره خو ته هم ډېر ښه پوهېږې کورتالمیشه په دې ډېر ډارېږم چې دا موضوع به په رښتینې معنا سره د ښو کارونو ته هېڅ لاره هواره نه کړي خواشینی یم جنرال صاحب په دې ټولو باندې پوهېږم موضوع ډېر اساسه ده په دې هم پوهېږم په دې حالاتو کې د کومې بلې مشورې درکولو صلاحیت نه لرم خو جنرال صاحب یوازې دومره ویلی شم چې زما د امر لاندې له ټول پرسونل سره یو ځای له مسؤلو افسرانو سره تاسو ته خپله استعفا درکولی شو څنګه چې امر کوئ موږ استعفا ورکوو یا مو هم تاسو منفع کوئ جنرال صاحب آن کولی شئ چې له موږ څخه څېړنه وکئ خو جنرال صاحب موږ له تاسو نه یوازې یوه غوښتنه لرو د څه شي غوښتنه دا اردو دې بله نشي جنرال صاحب د ټول اتحادیې لپاره کلونه وروسته مو یوه تمه پیدا کړه دا مه خرابوئ یو بې شرفه کس چې غواړي موږ وسوځوي هغې ته باید موږ هېڅکله هم اجازه ورنه کړو د ترکیې او قرغیزستان آذربایجان او ترکمنستان د ترکستان او قبرس کرم او کرکوک په منځ کې بیا دیوال جوړولو ته اجازه مه ورکوئ جنرال صاحب زه د دې کار لپاره خپل ژوند له لاسه ورکولی شم په عراق کې سلیمانیه کې او سوریه کې مې ستاسو دا امر لاندې کار کړی په دې باوري یم چې ته هم د دې موخې لپاره چمتو یې چې له خپل ژوند څخه تیر شي یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده زموږ د یووالي اردو دې خرابه نه شي د دې موخې لپاره هغه عسکر چې یو ځای شوي وو بیرته بیل نه شي بس همدومره باباګانو کښېنئ چای مو وڅښئ بریدمن صاحب تا ولې زحمت وکړه ما خپله راوړه بابا زما مراسم نه خوښېږي نوم دې څه و کوربه بیندر و څه و بریدمن صاحب د څه شي کوربه بیندر سمه ده بیندره که چا دې تازه ویرای که د ساري سمو هېڅ شی هم نه دي خوړلي زه به نه لیونی کېږم د ټولو زړه سوځي
خو د دې هغه ځناور ته سزا ورکړي. بریدمن صاحب وګورئ څوک هم خبرې نه کوي. بریدمن صاحب واخله. مننه بابا. بریدمن بختیار خو دې نه دی لیدلی؟ بریدمن صاحب همدلته و کله چې د امنیت کسان راغله هغه هم له دې ځایه لاړل. هلکه امنیت؟ هو. دا واخله. دا خو ډېر خوندور دی، ولې یې ونه څښه؟ بریدمنه کوژدنه دې څنګه ده؟ خوله دې بنده که بې شرفه. مړه شوي عسکر دې ولیدل ها؟ درته وایم خوله دې بنده که. بابا آرامه اوسه، آرامه اوسه. ستا ژبه پرې کوم. سمه ده، آرامه اوسه. ځان په مردارو وینو مه ککړه به. بریدمن صاحب دا بې شرفه نور زما په واکې دی. رښتیا وایي بابا، باید د روغتون راپور ماپور کې ځان ښکل نه کړو که نه. سړی باید هلته روغ جوړ لاړ شي. هم ولې دا وایي؟ ونیسئ دا ونیسئ، زر کوئ دا ونیسئ. واخلئ دا بې شرفه بوځئ، بې شرفه. ته چې کومه ساه اخلې هغه م ارامه ده. بابا ښه کارونه ولرئ. مننه وروره، ژوندی اوسئ. ولې دې ووهه؟ نو نه به مې وهه. بابا سړی داسې وهل کوي؟ بهرام ورور دا څنګه کوله؟ هلکه سوره، هلکه دلته یوازې څه کوې؟ هیڅ هم نه قومندان صاحب، شیان مې راټولولو. د عقل دښمنه، کار کوونکې الیاسه، هلکه هسې هم ستړی، زه ارام وکړه، ځه زر کوه. سمه ده قومندان صاحب، ته اوس لاړ شه، زه وروسته درځم. شاته د څه پټوې؟ هیڅ نه قومندان صاحب. ته د لاسونه را دې خوا که. هیڅ نشته قومندان صاحب. هلکه لاسونه دې را دې خوا که، را دې خوا که. ته دې خوا که. زر کوه. الیاس داسې دي. هلکه داسې شوي. هلکه دلته څه کوې؟ ها تا ته وایم په یوازې ځان دلته څه کوې؟ نه قومندان صاحب، اړینه خبره نه ده، یعنې ما ویل په خپله به یې حل کړم. هلکه ته لیونی شوی؟ ها لیونی یې؟ که ټپ د غلط وګڼډې هغه وسله بیا څه ډول نیسې؟ ها که لاسونه دې په دې حال وي، الیاسه بیا ماشه څه ډول کشوي؟ یعنې څنګه بهرام وروره؟ داسې کوم څه خو به نه وي شوي. ته را دې خوا که، را دې خوا که. دا کله داسې شوی؟ بریدمن صاحب خان مې چې له هغه غونډۍ نه کشولو نو لاس مې یوې تیږې پرې کړو. وروره کومه جدي خبره نه ده. یعنې د شپې راهیسې داسې دی؟ یا الیاسه، الیاسه. هلته هر څوک خپل غم کې و، او بیا 2 شهیدان مې هم ورکړي وو. ما ویل که دا ټپ وښیم ډېره بده ده. په هر حال ته لا زه راوړاندې که، ګوتې دې وخوځوه، زر کوه.
یوه یوه یې وخوځوه یوه یوه یې وخوځوه دا ځایونه حس کوئ هو دا ځایونه هم حس کوئ هو حس کوم یې دا ځای ډېر ښه په رګونو داسې نه دي شوي خدای ډېر شکر دی الیاس خود ډېر شکر دی خود ډېر شکر دی خدای الله تعالی ډېر شکر ګزار یم به وایې که یو ځل بیا دې داسې کوم څه وکړه سر دې ماتوم سمه ده کښېنه کښېنه امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب دا ټپ به دې وګنډم هلکه ته ولې له مانه داسې خبرې پټوې توبه توبه ما د بېهوشۍ پیچکاري کړې بېهوشه شوی الیاسه ښه کار دې کړی آفرین دې وي آفرین الیاسه هلکه د ګنډلو ستنه ده چېرته ایښې ده ها ښه ته راته د معایناتو د پیلې په اړه کوم څه ویلی شي پهلې مو ډاکټر ته ځي هغه به تاسو ته معلومات درکړي سمه ده بل ناروغ بخښنه غواړم لږ دلته ودرېږه میرمن فوان دا څه وشو یو 2 دقیقې کوټې ته ورتلی شوم یو ملګری مې پکې دی سمه ده چوکۍ ته اړتیا نشته که دا چې کس مې ماته راکې درمل مې لیکلي کله چې د دروازې څخه وتلې نو روغتون کې اخیستی شي سمه ده ډاکټر صاحب یې مننه کوم ژوندی اوسئ قومندان صاحب بریدمنې قومندان صاحب ښه یو معمولي شانتې ټپ دی هېڅ خبره نه ده ښه څنګه داسې وشول موږ ټوله د شپې تمرینات کول چې برید راباندې وشو د تمریناتو وخت کې د دې هېواد د یووالي د عسکرو تمرینات ول بدبختانه چې تمرینات مو خراب شول بې شرفانو د هر وخت په څېر خپل رضالت وکړه له بده مرغه 2 شهیدان لرو ډېره خفه شوم ته ښه یې که نه هغه هلکان هر یوې موږ ته امانت ول بریدمنې له خپلو کورنیو څخه یې په زرګونه متره لرې دي هغه هر یو زمری موږ ته امانت ول هله نو خدای دې نور هم کامیابه لره استادانو ته د غوږ نیسه سمه ده سمه ده مورې ادې په مرس کې څه شی ده چې دومره کتابونه دي څه شی دی کتابونه ګوره دا ښکلی جمپر ادې هم ونه باسي سمه ده چې ډېره یخني ده خدای دې په خیر بېرته راوله هله د خدای په امان پلاره راځه که نه ګوره زه لږ وروسته بېرته راځم سمه ده تا ته به تلویزیون ولګوم ته راځه کومه خبره شي سلطان خور ته غږ وکړه سمه ده هله وخله خورې راغلې زینب دننه ویده ده زه هم لږ وروسته حرکت کوم زموږ هلکان په تمریناتو کې دي موږ هم د قرارګاه پخلنځی پاکوو ښه ده څه شوي ته ښه یې خدیجې ټوله شپه مې هېڅ خوب نه دی کړی هو ښاغلی خان په دنده کې دی که نه همداسې ده د دې هیواد د یووالي زړور باشهامته او ویاړلي عسکر د دې هیواد ځانګړو قواو د اتلانو سره یو ځای تیر ماښام انقرې ته نږدې یوې ساحې ته د تمریناتو لپاره تللي وو خو دا چې د دې هیواد د یووالي په عسکرو او ځانګړو قواو باندې د کومې ډلې لخوا نه برید شوی تر اوسه پورې هیڅ کوم معلومات نشته کومو ترهګرو چې برید کړی وو هغه ټول له منځه وړل شوي دي جنگ ټوله شپه دوام درلود خو دوه زړور عسکر مو شهیدان شوي دي د شهیدو عسکرو پیژندپاڼې مو داسې دي له ترکمنستان څخه امان کوریلی او د قرغیزستان څخه اسماعیل اغلو شهیدانو ته مو جنت الفردوس او خپلوانو ته یې د زړه صبر غواړو خدیجې خورې دوی زموږ
اله قرارګاه څخه ول او دوی د یو بل عسکرو څخه ول. خوارکیان د دې شهیدانو به اوس دلته هېڅوک هم نه وي لورې. مورګانې او پلرونه به یې هم ډېر لرې وي. خو موږ یو خدیجې لورې موږ خو یو که نه. قربان مو شم. د دې هېواد اتحادیې د یووالي له عسکرو سره مو دنده مخې ته وړونکي ویاړلي او غیرتي شهیدان مو د قرزاقستان څخه د امان پورایو او ترکمنستان څخه اسماعیل اغلو د دې پاکې او ویاړلې خاورې ته د سپارلو لپاره مراسم پیل شول. د خبرو کولو لپاره د ځانګړي قواو له قومندانۍ څخه د کنډک قومندان ډګروال ابراهیم نفوذ راځي. قومندان صاحب، زوی لږ وړاندې ودرېږه. زوی څه خبر ده؟ جنرال صاحب، هېوادوالو د راډیو او تلویزیون له لارې د شهیدانو خبرونه اورېدلي او لیدلي. غواړي په مراسمو کې ګډون وکړي. مراسمو ته؟ هو جنرال صاحب. ښه، تاسو ورته څه وایې؟ جنرال صاحب موږ ورته وویل دننه تګ منع دی، دننه یې نه پرېږدو. هغوی به ټول دننه پرېږدي. هغوی زموږ د شهیدانو خپلوان دي. دوی د دې هېواد ملت دي. خپل امنیتي کارونه دې وکړه او د مېلمنو په څېر یې دننه امر دې پر ځای کېږي صاحب. شهیدانو ته مو له خدایه جنت، ټولو خپلوانو او ملګرو ته یې د زړه صبر غواړم. زړه مو سوځي. د هغو د لاس ورکولو درد زموږ د ټولو په زړونو کې دی. ځکه موږ پوهېږو چې د دې هېواد په ملت چې هره لعنتي مرمۍ لګېږي هغه د ټول ملت ځان سوځوي. د دې هېواد په خاوره کې د اوسېدونکو زمریانو نومونه توپیر لري، خو زړونه یې ټول یو شان دي. د دې ډګر زمریان پرته له دې چې د ځان په اړه فکر وکړي، د دې ستوري سپوږمۍ او د هېواد د دې ښکلي بیرغ د ساتلو لپاره ځانونه قربانوي او په دې هېواد کې له بې شرفانو سره په کلکه مېړانه جنګېږي. او په دې میدان کې زموږ سفر نامعلومه سفر دی. چیرته پیدا شوي یو او یا هم په کوم ځای کې مرو دا هېڅ اړین نه دي. ځکه موږ پوهېږو چې هېواد مو د هېوادوالو له مینې څخه ډک او یو زړه دی. هېواد مو یو ډېر لوی او مینهناک هېواد دی. توران، زامنو، ورونو او خویندو، زما د وسلې ملګرو، زمریانو، زه ستاسو په قومندانۍ باندې ویاړم. د سترګو اوښکې مو پاکې کړئ. هېڅکله تاسې زمریان مه ناهیله کېږئ، ځکه چې دښمن چې هر څه کوي وده کېږي. دا نغری اور جوړ شوی دی
او دا اورم اوس لګېدلی دی. تاسو هېڅکله یوازې نه یئ او په دې د ټوله نړۍ پوه شي چې له دې نه وروسته زموږ لپاره هېڅ یوازېتوب نشته. ټول دې په دې باندې پوه شي او تاریخ دې شاهد وي چې د ځمکې په سر د اوسکان او بابا کورکتون، د یاسمین، د یونس، د فاتح او د اتاتورک رښتیني زامن له دې لوی قدم څخه هیڅ څوک بیرته نشي په شا کولی. پورته آسمان چې راورېدلی نه وي او دا لاندې ځمکه چې څیرې شوې نه وي، موږ به هېڅکله له دې لارې څخه مخ ونه ګرځو. د قمندان په توګه تاسو ته د ټول ولس احساسات رسول زما دنده ده. پرته له خدایه بل هېڅ چاته له نه ښکته کېدونکو پاکو او ښکلو سترګو څخه مو ښکلوم. باید په یاد ولرئ چې په نړۍ کې رتبه او رتبې وي، ښکته او پورته وي، خو یو رښتینی شهید عسکر مو د نړۍ تر ټولو لویه رتبه لري. اوس د یو ځل بیا دپاره د ټول احترام سره شهیدانو ته د دعا لاپې پورته کوم. د ټولو روح د ښاد اوسي. ډګرواله که زه چېرته تېروتی نه یم، لکه چې د دې هېواد د یووالي اتحادیه نوره مخته نه شو وړلی. قومندان صاحب، زه د امان پلار یم. وګورئ دا زما کوچنی زوی واخلئ، دا واخلئ. قومندانه کامان شهید شوی دی، علي شیر دې ادامه ورکړي. که دا هم شهید شي نو خور به ادامه ورکړي. خو دا یووالی دی همداسې ادامه ولري. ډګرواله موږ ماشومان د همدې ورځې لپاره لوی کړي. قومندان صاحب دې میدان ته وګوره. قومندانه جنرال صاحب دې میدان ته وګورئ. دې ټول زما رښتیني زامن دي او زه د دوی مور یم د ټولو. قومندانه مه پرېږده چې اورده ختمه کړي. موږ پرته له ډوډۍ وخت تېرولی شو، بې اورده یې نه شو. هغوی ونیسئ قومندانه، مه پرېږده چې بیل مو کړي.